د افغان سرې میاشتې د جنوب غرب زون اړوند په کندهار مرستون کې غونډه ترسره شوه. افغان سرې میاشتې په کندهار مرستون کې د اوبو ذخیره او د ماشومانو د لوبو میدان جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې کړ. دا مرسته د المان هیواد د سولې د کلي خیریه بنسټ له لوري ترسره شوه. د دې بنسټ نماینده وویل چې ورته پروژې نورې هم په پام کې لرو. د کندهار زون رئیس مولوي عبدالصمد ثاني صاحب حاجي نیکه، د کندهار نمایندګۍ رئیس ملا محب الله ایوب اخندزاده، د کندهار زون عملیاتي مسؤل مولوي محمد طیب عرفان او د کندهار مرستون امیر مولوي راز محمد ریان، د کندهار دارالمجانب امیر ډاکټر صدیق الله صدیقي، د مرکز څخه د راغلي پلاوي مشر مولوي انعام الله د تشریفاتو رئیس او د المان هیواد د سولې د کلي نماینده هم شامل وو. د سولې د کلي نماینده وویل چې یاده پروژه د 2,100,000 افغانیو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده پروژه په ډیره کامیابۍ پای ته ورسېدل. د مرسته کوونکو څخه د جنوب غرب زون رئیس حاجي نیکه مننه وکړه او زیاته کړه چې داسې مرستې باید دوام وکړي او دې ته ورته د داسې نورو ګټورو پروژو غوښتنه هم وکړه.